احمد مسعود تازه پیغام طالبانو ته. احمد مسعود وایي زه دې ته چمتو یم چې جنګ ته د پای ټکی کږدم او غواړم چې له طالبانو سره ښې خبرې پیل کړو. احمد مسعود په افغانستان کې له طالبانو سره د جنګ د ختمېدو لپاره شرط هم وټاکه. د احمد مسعود شات را سره په ویډیو کې وګورئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود د اسټرالیا په وینا کې د طالبانو د مخالفو شخصیتونو د دوهمې غونډې ترڅنګ له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې مدعا شوي چې د افغانستان زیاتره خلک طالبان خوښوي او غواړم چې له طالبانو سره خبرو میز ته کښېنم. د افغانستان د شمالي جبهې مشر احمد مسعود په اسټرالیا کې د وینا د غونډې ترڅنګ په یو لړ څرګندونو کې ویل د ځینو شرایطو په اساس حاضر دی چې د طالبانو سره خبرې وکړي. فارسي خبر سایټ راپور ورکړ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په وینا کې په یو لړ څرګندونو کې ویل که طالبان ملګرو ملتونو او دوبۍ پلو هیوادونو په څارنې سره د انتخاباتو له ترسره کېدا سره په خپله شي نو دی حاضر دی له مقاومت لاس واخلي او له طالبانو سره یوځای شي او تر څو خپل هیواد په خپله آباده کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.